السلام علیکم. وسلوالو په کندهار کې د فضل محمد په نوم یو پولیس چې په خاشه ځوان باندې مشهور و له خپل کور څخه ایستلی دی او وژلی دی. نوموړي خوشحاله طبیعه لرله، کله کله به یې ټوکې کولې، خلکو به ورڅخه ویډیوګانې ثبتولې او په ټولنیزو رسنیو به یې خپرولې. د هغه جسد نن د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې موندل شوی دی. نوموړي ته نږدې سرچینې وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ډنډ ولسوالۍ د ذاکر شریف په سیمه کې فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و له خپل کور څخه ایستلی دی او سرچینې زیاته کړې ده د نوموړي جسد په داسې حال کې په یوه دښته کې موندل شوی دی چې لاسونه یې تر شا تړل شوي دي او پر سر په مرمیو ویشتل شوی دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د هغه پر وژنه سخت خفګان ښودلی دی. ارمان مې دا څه ځوانان دي، داسې ځوانان دي، ګوره چارې ورته ګوره لالو زمرد لکه غمیان، د داسې ځوانانو په مور کې ګړو لکه خاشه ههي ها 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 نه مور خواري ورسره تللې نه ملایکو په قرآن کې یا مور خواري راته رسلي یا ملایکو اون زما اوس رنګ دي په یوه ساعت ښایسته ښار کې نه چلېږي نو الله قرآن کراري نه راولي، الله قرآن توفقان نه راته ټولوي. څوک روزانه په قرآن کې راکوي زما زوی راملي کوي. دواخان مینهپال لیکلي د خاشه ځوان دومره بې هزاره انسان و ولاکه خروړې سپي ورته غپلي وی، خو د پاکستان اجري ملیشو تېره شپه د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی دی او بیا یې شهید کړی دی. خاشه ځوان د دوی تر رهبرۍ زیات باشعوره او وطنپرست انسان و. خاشه ستا قاتلین دي تل مختورې او سرټیټې وي. عبدالباسط سنځر لیکلي دي د خدای نالت پر هغه چا وي چې پر مظلوم لاس پورته کوي. دلته هیڅ ساکش په هیڅ حالت کې په امان کې نه دی. ولسه بس کړئ، خوبونه نه راپاسئ، خپل ننګ وکړئ، مه ډارېږئ. د خاشه ځوان د جنت ځای سي امین. برکزي کاروان لیکلی دی بې رحمه دښمن. نن یوه میرمن بې خاونده، یو ماشوم بچی بې پلار او یو زړور او باتور مور او پلار بې سرپرسته کړه. خاشه ځوان یو مظلوم او بېچاره انسان و. همدارنګه خاشه ځوان باندې نه د حکومت ودانه وه او نه باندې ورانیږي، خو تا ملت ته خندا او د خوښۍ ورکوونکې او د وې کورنۍ د زړه ټوټه راته شهید کړی. عبدالقاهر لیکلی دی د خاشه ځوان په وژنه سخت خفه سوم. خاشه ځوان یو بې ازاره سړی و، ټوکو مسخرو به یې کله کله ډېر خوند راکوی. زموږ کندهاري ځوانانو پر خوله به یې خندا راوستل. شهادت دې قبول شه.